ایدی بیرد او د هغه میرمن ګبرایله چې د پیرو له هیواد څخه دی د خپل یوازینی ماشوم 15 کلنه برانډي سره لیونۍ مینه لري. د هغه پلار وایي هر څه چې لري باید پر هغې یې ولګوي. دا په یو بل انسان باندې چې د زړه له کومې ورسره مینه لري پانګه اچونه ده. د برانډي له پیدایښت مخه پر هغې باندې لګښت پیل شوی و. د هغې د کوټې په جوړولو او د رکشا اخیستلو په دې ټولو شیانو باندې موږ $2,000 مصرف کړي دي. د امریکا د کرهنې وزارت د رپورټ له مخې د یو ماشوم د روزلو تر ټولو لوی مصرف کور او بیا پالنه، تعلیم او ډوډۍ ده. جامې، ترانسپورت او د ماشوم دپاره نورې لوبې او فعالیت هم په مصرفونو کې شامل دي. دا ټول شیان د واشنګټن په قیمتي سیمه کې په دغه متوسط عاید لرونکې کورنۍ باندې اغیزه لري. زموږ مالي حالت ښه نه دی. موږ د یوې میاشتې نه بلې ته حیران یو. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د زیات شمیر کورنیو لپاره د ماشوم لویول یوه مبارزه ده، خو ځینې هیوادونه لکه ناروې، سویډن، فنلند او استرالیا د سبسیډیو روغتیایي چارو او د ماشومانو د ساتنې د مرستو پروګرامونه لري چې د هغې له لارې کورنیو ته اسانتیاوې برابریږي. د بیرد کورنۍ د ماشوم په مواظبت کې یو څه کم مصرف کوي ځکه چې د هغې مور ګبریاله کور کې ده او کار نه کوي، خو د نورو کورنیو په شان هغوی د برانډي په لامبو او بالېټ نڅا باندې اضافي پیسې مصرفوي. اوس هغه وختونه نه دي چې زه به پر بایسکل سپریدم او له کوره به 15 مایله په ښار ته تلم او ټوله ورځ به مې هلته تیروله او ماسپښین به بیرته راتلم. اوس وخت ناوړه خلک هر چیرې شته. باید د کورنۍ مواظبت وکړم. هغه وایي چې تعلیم تر ټولو لوی مصرف دی ځکه چې دوی پریکړه کړې ده چې برانډي شخصي کاتولیک ښوونځي ته ولیږي. د هغه اندېښنه دا ده چې په راتلونکي کې د برانډي د کالج د زده کړو مصرف د دوی تر وسې تیر وي. هغه باید په خپله کار وکړي چې د کالج پیسې پیدا کړي. یا هیله من یم چې هغه وخت کالجونه داسې نه وي لکه اوس چې دي او یا د تعلیم لپاره بله بدیله لاره موجوده وي. بیرد او دغه د میرمنې ګبرایله د وختي تقاعد کولو خوب به هیڅکله رښتیا نشي. موږ هیله من وو چې تقاعد وکړو او بیرته پیرو ته ستانه شو او ژوند وکړو. هغه سپما چې به موږ درلودله هغه به اوس زموږ د کورنۍ او ماشوم باندې مصرف کړي وای. خو د هغه په وینا دا کار په مصرف کولو ارزي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.